طالبانو د مؤمنان هغه دي الذین یوفون بعهد، الله سره عهد کړی ماتوي یې نه. دلته روح المانی یوه خبر کړی طالبان، یو دا ده چې سبب برابر که بیا توکل وکړه. بعضې خلک داسې توکل کوي طالبانو، اصل توکل، بعضې خلک داسې توکل کوي سبب نه برابري څوک کوي، اسباب نه برابري څوک کوي. دا ډیره نادره ده طالبانو چې سبب برابر نه کړي ته څوک وکړي. شاه ولی الله صاحب هم وایي طالبانو امام دغه توکل وایي خوښ ده. دلته اوس روح المانی خبره کړې، یو سړی تیر سوی طالبانو دنیا کې ابو حمزه خراساني ورته وایي. دا د ابو حمزه خراساني خبره روح المانی دلته نقل کړي او امام ذهبي میزان په دغه کې هم ذکر کړی د سیر اعلام النبلا کې. دا داسې چل د طالبانو هلته وایي دی چاته یو د ځان سره عهد کړي چې الله نه بغیر به د چا نه سوال نه کوم. یوه ورځ هغه ته وغورځېده، څاته چې وغورځېده طالبانو اوس راوتی نسي له څا نه، هېڅوک هم نسته، پښې زوبلي دي، لاسونه راختی نسي، ناامیده سو. یوه ورځ داسې څوک تېرېږي، سړي دي د څا په سر غږېږي، وایي راځئ داسې چلو کړو د څا په سر باندې یوه غټه ډبره کېږدو، څو کورونه غورځېږي. وی زه خبرې اورم چې زه څا کې یم. نو ما ته مې دا نفس ویله چې غږ وکړه چې راوځه، چې ویدې سو. نفس مې غږ راته راوکړه چې راوځه، چې غږ ورته راوکړه چې ما در وباسئ. خو وایي زه ورونه وتلم، ځکه ما نفس مې راته ویلې چې غږ ور وکړه چې وبدې باسي. ما ویلې چې نه دا توکل نه کوم، ما داسې توکل کړی چې غیر د الله نه بل چاته نه وایم. نو دوی لاړل، دومره مې نفس نا امیده سو او زه نه وم نا امید. هغوی لاړل، غټه ډبره یې کېښوده په څا باندې لاړل. ستې مې نفس راته ویلې مړ بسې، مې نه مړ کېږم. لږ وخت چې ووته طالبانو چې نفس مې ښه هغه سو نا امیده سو، یو بلا راغله، ببره غوندې بلا وه، په خیر راټیټه کړه، اشاره یې راته وکړه ځان پسې ونیښلوه، راویې ویستله. نو امام دام یو توکل د طالبانو، الذین یوفون بعهد الله. روح المانی وی ابن جوزی په دې سړي باندې رد کړی ده چې دا خطا کړې ده. سبب توکل دی ته وي اسباب برابر که باید په سړی غږ کړی وای. او داسې معلومیږي طالبانو چې روح المانی له دې نه هغه کوي، دفاع کوي. خو یوه خبر طالبانو روح المانی کړی، روح المانی وی نعم لا ینبغي الاستغاثه بغیر الله. غیر الله ته به نارې نه وهي، وی لکه دا اوس قبوریان چې کوي. قبوریان څه دي طالبانو؟ قبوریان پیژنئ طالبانو؟ دا سلفیان موږ ته قبوریان وي که نه؟ موږ قبوریان نه یو طالبانو، قبوریان کې موږ کې یوه خاصه ډله ده که نه؟ موږ کله قبوریان یو؟ زیارت ته په شرعي طریقه باندې ورځو. نور قبر طالبانو ټوله خپله دنیا جوړه کړي، ښه بد ټول د قبر نه کوي. دا طالبانو قبوریان دي. او افغانانو کې والله چې د دې فکر والا خلک هم ډیر دي، بیخي ډیر دي. روح المانی وی لکه دا قبوریان چې دي دلته وایي چې د هغه ته نارې ور وایي یاله مړ یې راورسېږي، پیر بابا او ملنګ بابا او پرتوک بابا. دا ټولې طالبانو هغه خبرې دي چې